په میدان وردګ ولایت کې د پولیو واکسین 3 ورځنی کمپاین پیل شو چې په ترڅ کې به یې 154,000 ماشومان واکسین شي. مسؤلین زیاتوي 109,000 هغه ماشومان چې له 6 میاشتو تر 5 کلونو پورې عمر لري د ویټامین A کپسول به هم ورکړل شي. دا کمپاین به انشاءالله چې 3 ورځې دوام لري. نن د سو د لومړۍ ورځې نه تر 3 ورځې پورې به انشاءالله دوام کوي او له هغه ماشومان چې له 9 تولد تر 5 کلو پورې عمر لري 1,450,000 وسو ماشومان شاوخوا کې به انشاءالله د ماشومان ته د پولیو کمپاین واکسین تطبیقیږي او هغه ماشومان چې له 6 میاشتو تر 5 کلو پورې عمر لري له موقع نه په استفاده سره د دې لپاره چې د وجود مقاومت د مرض مقابل کې لوړي او د شبکورین ژغورل شوي د ویټامین A کپسول هم ورکول کیږي. دغه ماشومان عمر بل 6 میاشتو تر 5 کلو پورې او 1,09,000 ماشومان په شاوخوا کې کیږي. د یاد کمپاین د پیل په مراسمو کې د دغه ولایت مسؤلینو په ټولو وګړو غږ وکړ چې د پولیو له ناروغیو څخه د خوندیتوب په موخه خپل ماشومان واکسین کړي. په میدان وردګ ولایت کې څومره د واکسین د ورکولو کارمندان دي هغوی نه غوښتنه دغه ده چې د پولیو واکسین په صحیح طریقې سره په ټولو کلیو ولسونو ښاریاتو اطرافو کې په ښه ډول تطبیق کړي او د ولسونو غوښتنه دغه ده چې پولیو واکسین د امراضو دپاره یو وقایه ده نو هر څوک دې د هغه کارمندانو د هدایت سره سم هغه ماشومانو ته پولیو واکسین ورکړي تر څو پورې د هغه راتلونکي خطرناکو مریضیو دپاره وقایه وګرځېږي. د ویلو ده چې د میدان وردګ ولایت سربیره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي واکسینو 3 ورځنی کمپاین پیل شو.